بسم الله الرحمن الرحیم. علمندی مشران و خویند و زوانان و علمای کرام و د کابل نه راغلي د کابینه محترم غړي جناب والي صاحب، ټول حاضرین د تالار، لومړی تر ټولو د بشریت د ستر پیشوا تحفه در وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما خبرې په څلور برخو کې. لومړی ټول هلمند ته تسل ورکړو. هلمند ډېر شهیدان ورکړي. هلمند هره کورنۍ دردمنده ده. هلمند زخمیان ورکړي دي او خاصتا د جناب اچکزي صاحب او د جناب قهرمان صاحب آخري شهادت هلمند د غم په غم کېنوله، د غم په ټغر ده. او نن زه غواړم چې هلمندی یم او هلمندي ورونو خویندو سره درېدلی. دوم غواړم مننه وکړم د هلمند ستر ولس د افغانستان د ملي وحدت نمونه ده. د صبر که هره بله کاسه وای، که تیږه وای، د هلمند په ځای او د هلمندیانو په ځای چودلې به وای. اما د هلمندیانو اراده او د هلمندیانو عزم او د میرمنو عزم چې سلها بچي کور ته راغلل، د هغو بې ځای سوي هلمندیانو غم دایما غم ده. مګر ویاړم په ده باندې چې له هلمندیانو نه مننه وکړم. واقعا ستر ولس یې د رستم قصه مو ژوندۍ کړې، د زرینه قصه مو ژوندۍ کړې، د ټولو اتلانو قصه مو ژوندۍ کړې. او غواړم له جناب لویدرستی صاحب او موین صاحب ارشد، له جناب جنرال صاحب عادی خان او قماندان صاحب د امنیت، رئیس صاحب د امنیت نه او یاسین خان بیا که تاسو نه وغواړو او جنرال صاحب باد نه سره له دې چې والي اعلام جنرال دی نو غواړم له تاسو ټولو نه مننه وکړم. په تېرو هغه ورځ چې بده ورځ وه او لشکرګاه ماته 11 بجې پخوانی والي صاحب هیات خدای دې لري تلیفون وکړ چې لشکرګاه په خطر کې ده او تر 1 بجې پورې موږ ترتیبات ونیول. له هغه ورځې نه تر ننه پورې هلمند کې لوی تغییرات راغلي. نو زه غواړم چې له امنیتي او دفاعي قواو نه مننه وکړم او دا چې 215 قول اردو نن واقعا په پښو درېدلې. ژمنه مې داده چې دا قول اردو به تمام امکانات ورته برابریږي، پولیس ته به امکانات برابریږي تر څو د هلمند امنیت په ټول هلمند کې اوسي. جنوبي هلمند کې وضع ښه سوې، شمالي هلمند کې لا لویه لاره لرو او دلته ژمنه ده چې باید مخکې لاړ سو. اما زه غواړم له ټول نه مننه، اما خاصتا غواړم د هلمند د ولس نه مننه چې همیشه په نظام باندې درېدلي یې، د نظام دپاره قرباني ورکړې او مخصوصا چې سوچه افغانان یې او همیشه په افغانیت و اسلامیت باندې درېدلي یې. دا ستر ویاړ د هلمند ده. دومه برخه هم جناب عطاالله خان، هم والي صاحب او نور مشران ټول راته یو قسمت مسایل شریک کړي دي. تر اوسه پورې مې لکه چې 45 یا 50 یاداشتونه نیولي. دوی باندې هر یو باندې به زه برته په 1-2 هفتو منځ کې واضح ځوابونه درکړم. اما ځینې تکرار ته حاجت لري او ضرور ده چې دا تکرار کو، ځکه دا عامې ستونزې نه دي، ډېرې خاصې ستونزې دي. اول دا ده چې هلمند لومړی درجه ولایت ده، امکانات نه دي ورسوي. اما ژمنه دا ده چې هلمند به په واقعي توګه اول درجه ولایت کېږي. او یوه نمونه یې دا ده، دا تالار هلمند ته ډېر کوچنی ده. یو نوی اداري کامپلیکس او یو نوی تالار د هلمند ولس ته به درکول کېږي. دومه قصه
د شهیدانو ده داسې مجلس نه و چې تاسو شهیدانو باندې او د دوی د کورنیو باندې ما سره خبرې نه کړي او زه د زړه له کومې نه مننه کوم اول د جناب قهرمان صاحب کورنۍ ته او د جناب اچکزي صاحب کورنۍ ته این ماشمنه ده چې خاصه توجه کړي دوی به موږ گیر نسی دواړه ما دوستانو دواړه ما یارانو مگر افغانان هیڅ وقت ترور ته نه تسلیمیږي او هلمندیان ترور ته نه تسلیمیږي که قهرمان و اچکزی موږ نه واخیستل زرها هلمندیان به جبسي او د دوی خط به در نه واخلي دوم د امنیتي و دفاعي قواو شهیدان دي جناب والی صاحب را سره شریکه کړله او واضح ده چې په زرترین فرصت باندې د لشکرګاه په یو سم ځای کې چې امن ځای نه دورایي کې دوی ته به ترتیبات نیول کېږي یو خاص هیئت به لیږل کېږي چې دوی ته ځمکه ورسیږي او بیا د کورو په برخه کې ورسره مرسته وسي دریم علمای کرام علمای کرام شهیدان سوي دي ما سره هم شریکه کړله د دوی لستونه غواړم چې وکړی سو په اساسي توګه دوی ته توجه وکړو څلورم ژورنالیستان د ژورنالیستان د هلمند د ژورنالیستان نه مننه کوم یو خاص صندوق جوړ سو په دوه تیرې اونۍ کې ما 5 میلیونه افغانۍ خپله ورکړې له خپل جبه او 10 میلیونه د حکومت نه لیستونه د هغه ژورنالیستانو چې شهیدان سوي دي یا زخمیان سوي دي موږ سره شریک کړئ چې له دې صندوق نه او د دولت له نورو برخو نه در سره مرسته وکړو او زه غواړم په دې برخه کې د هلمند د زړور ژورنالیستانو نه مننه وکړم همیشه په خطراتو کې تللی یې همیشه حقیقت پسې ګرځېدلی یې او غوښتنه مې درنه دا ده چې همیشه حق باندې گزارش ورکړئ د باطل غندنه وکړئ او موږ در سره درېدلي د بیان آزادي باندې در سره درېدلي پنځم خویندې دي او د خویندو مشکلات مخصوصا چې کونډې پاتې دي د دوی مشکلاتو باندې خاص غور پکار ده چې هم دوی وړاندیزونه درلودل د کار دپاره او هم نورو برخو کې نو جناب والي صاحب دا ټول باید تنظیم سي چې په اساسي توګه راسو بله خبره د شهیدانو د اشخاصو نه ده د جوماتونو ده جوماتونه شهیدان سوي دي او ما ژمنه دا ده چې علمای کرام نه رئیس ابداعي اوقاف نه مې وغوښتل چې یو لیست د شهیدو جوماتونو برابر کړي چې موږ برته دا ودان کړو څوک اسلام ده موږ چې جوماتونه جوړوو یا هغوی چې جوماتونه شهیدان کوي تاسې وګورئ ګورئ جوماتونه شهیدان کول دا په اسلام کې نو ضرور ده چې د شهیدو جوماتونو او تخریب شویو جوماتونو ته توجه وسي ما څه نور امکانات برابر کړي وو جامع جوماتونو ته اما اول فرض دا ده چې دا شهید جوماتونه په پښو درېږي او پس له هغه نه به جامع جوماتونو پسې ګرځو اول وار دپاره د علمای کرام ته م عرض کوم چې ما فیصله کړې ده چې پس له دې نه به د شورا د علما ته خاص معاشونه برابریږي او امکانات به ورته برابریږي او همدارنګه ځکه چې هلمند اول درجه ولایت ده ټولو ادارو ته مې هدایت داده چې خپل تشکیل به ډیروي او مخصوصا حج اوقاف ته چې د علما تعداد به ډیروي ځکه دا باید وسي نور په دې نه کېږي چې په کاغذ کې هلمند لومړی درجه ولایتي اما په عمل کې دوم یا دریم درجه ولایت خبره دا ده چې د کرزي صاحب دوران کې څو ولایته شمېر کې نه و راغلي د عیسایي شمېر کې نو ځکه هلمند ته وایي چې 800 سره ده دا نه سترګې مني نه عقل مني نه غوږې مني نو راسئ چې دا تثبیته کړو چې هلمند 2 میلیونه ده دومه خبره په اقتصاد باندې وه او هلته زه څو خبرو ته اشاره کوم اول د بست تصدي
300 میلیونه یې در سره ژمنه کړې وه په 2 هفتو کې به درکول کېږي او غیر له هغه نه د هلمند پانګوالو باندې ما غږ ده چې راسئ د بس تصدي دولت سره په مشارکت په پښو ودرو دلیل یې څه ده چې اوس دا کوی سو ټول د اردو او پولیس کالي پس له دې نه موږ خپله جوړو نور یې خارج نه نه راوړو نو هلمند تصدي په پښو ودروئ چې موږ ټول کالي د اردو او پولیس موږ د زړور اردو د زړور پولیس کالي تاسو ته واخلو اوس هر یو نه پوښتنه وکړئ په ژمي کې له سړو نه په عذاب دي اوړي کې له ګرمۍ نه په عذاب دي داسې یونیفارمونه به جوړ کړو چې ټول دنیا ورباندې خوځېږي مننه دوم د ټاپي ونډه مو ویلې په سترګو ټول هلمندیانو ته باید د زمینه برابره سي مګر ټاپي تنها نه ده موږ اوس زیری مې دا ده چې موږ ټپ باندې کار کوو ټپ څه شي ده ټپ د برق د برېښنا انتقال ده له ترکمنستان نه پاکستان ته 2000 تر 4000 میگاواټو انتقال باندې کار کوو که انشاءالله تعالی دا اوسو او 2 هفته کې شاید به آخري خبر درته ولرو مګر 2 کاله دې باندې کار کوم هلمند ته به واقعا زمینه برابره سي ټاپ و ټاپي د هلمند نوی سیم د هلمند ته دې کې به هوسایي راځي خوشحالي به راځي انشاءالله تعالی د املاکو تصفیه مو ویلې په سترګو اول د شهیدانو دپاره کېږي نوی چاروالی قانون به هلمند باندې تطبیق سي په دې کې کافي صلاحیتونه درکړل سوي دي او بیک صاحب او وزارت د شهرسازي به در سره کار وکړي څلورمه برخه په معارف باندې وه اول د ودانیو قصه وه کریمي صاحب موجود ده 2500 لیسې ښوونځي په ټول افغانستان کې په جوړېدو دي دا محل کې جوړېږي دلته هلمند شامل ده هیله ده چې 2 کالو کې پس له دې نه به د ودانۍ قصه پاتې نشي بستونه هلمند زښت ډېر ربړونه تېر کړي دي هلمند ته د ښوونکو بستونه ماته لومړیتوب لري تاسې تعلیم یافته ښځې او ځوانان پیدا کړئ زه به بستونه درته پیدا کړم پنځمه ستونزه د بېځای سوو دی هلمند واقعا د بېځای سوو له مشکل نه په بنیادي توګه متاثره ده نو ځکه زه څو قلمه وایم او دلته جناب والي صاحب ارقام مې پکار اول له ولایتي شورا نه مننه له جناب عطاالله خان او نور نه چې دا خبره یې په ډېر زغنده راته وکړله چې له ولسوالیو نه ډېر مخور کسان بېځای سوي دي او نن حق و حیران دي دوی یو لیست غواړم چې پوه سو چې څومره دي چې موږ وکړی سو یو واضح ترتیب ونیسو او د دوی دپاره هم عاجل مرستې او بیا په اساسي توګه دوم د کونډو مسله د هلمند له میرمن نه له نیازي صاحب او نور ټولو خویندو نه چې دا بنیادي مسله د زنګ ځپلو کونډو او دوی د کورنیو مسله هم راته وویلې او دا غوښتنه وکړه چې دوی ته د کار شرایط برابر سي دا یو خاصه مسله ده او زه غواړم در سره ژمنه وکړم چې زمینه برابریږي په دې وخت کې غواړم د هلمندي خویندو نه مننه وکړم چې راته اطمینان راکړه چې کافي د تحصیلاتو وړ اشخاص ته هدایت مې دا ده چې په هلمند کې او په افغانستان کې به د هلمندي میرمنو ته ونډه ورکوئ وچکالي بله برخه ده جناب دورانی صاحب مخصوصا شمالي هلمند ته مرسته پکار نو مشران به در سره کینی والي صاحب او پس راغنه په ویډیو کنفرانس کې وغږیږئ افغان ماشوم ماته افغان ماشوم ده سیاست باندې افغان ماشوم په وچکالۍ نسي تقسیمولی
ټول افغانان دي ټولو ته زه مسؤول یم زه د هر افغان کوچني رئیس جمهور یم ولسمشر یم او ورته باید ځواب ورکړم نو دلته باید منفي سیاستونه نه وي موږ سیاست مثبت سیاست ده هر افغان کوچنی هر افغان ماشوم هر افغان میرمن د حکومت په غېږ کې ده لمنه د حکومت ډېره پراخه ده تنګه نه ده شپږمه مسله مو بودی لومړی ژمنه مې دا ده چې کجکی بند په هر قیمت چې کېږي انشاءالله تعالی نتیجې ته رسم بند به لوړېږي 40 میګاواټه برق دي او اوبه به خوندي کېږي او د زمین داور کانال چې 80 کاله ده چې ولس یې غواړي آخري مراحلو کې باید نتیجې ته ورسېږي زه زمین داور ته یو کانال غواړم په هر قیمت چې کېږي شمالي هلمند خپل خاصې ستونزې لري وړاندیز مې دا ده چې ټولې ولسوالۍ د شمالي هلمند په یو غونډه کینی بیا ما سره یا په تلویزیون کې وغږیږي یا کابل ته راسئ یا به زه بیا درسم مرکزي هلمند ولسوالۍ یوه بله غونډه ونیسي او جنوبي هلمند ولسوالۍ بله غونډه ونیسي دوی مشکلات سره فرق لري د هلمند ځینې ولسوالۍ له نورو ولایاتو نه ډېر دي نو زه بښنه غواړم چې کم وخت مې در سره تېر کړ ماشومنه در سره دا ده چې ټولو ولسوالۍ استازو سره به ګورم او واضح به مشکلات او د حل د مشکلاتو ته راځو دا ځکه ده چې وقتی چې هلمند په سویه غږیږو ځینې بنیادي کارونه پاتې کېږي او ضرور ده چې موږ دا ټول کړو ونډم بله خبره ده تکل صاحب یو هلمندي ځوان ده چې زه ورباندې ویاړ کوم یو ماستري یې له هندوستان نه واخیستله په هلمند سیند او د افغانستان اوبو باندې دا سړي په یو ځان باندې ډېرتر کار کړی تر 80 کاله کار د ټولو بینالمللي متخصصینو اوس مهم د اوبو د برق ده دغسې ځوانان درنه غواړم او ورباندې ویاړ کوم او یقین لرم چې په خوندو کې همدغسې خوندې پراته دي نن نهم صنف نه وه مدینه نومیږي که د مظلومیار صاحب شاگرده نه یي نو مظلومیار صاحب شاگردي ونیسه ډېر لوی ویاړ ده او غواړم له مظلومیار صاحب او والي صاحب نه خاصه مننه دا چې ولس درته وایي چې له تاسو نه خوښ دي الله درنه خوښ ده چې الله درنه خوښ وي ولسمشر درنه خوښ ده زه غواړم چې یو قسمت بنیادی پیغامونه مې چې له هلمند نه اورېدلي ټول افغانستان سره شریک لومړی پیام چې ما واورېده هلمندیان څه خویندې وې څه ورونه وو علمای کرام یا قومي مشران ژور بنیادی اصلاحات غواړي زورواکي نه ستړي دي فساد نه ستړي دي جنګ نه ستړي دي او د دې نتیجې کې غواړي چې ژور اصلاحات راسي مخصوصا په پوهنې کې کرهنې کې امنیت کې او د ژوند او د کار پیدا کولو لپاره دا ضرور ده چې باقي افغانستان دا خبره واوري چې اصلاحات د ولسمشر کومه شخصي کورنۍ فیصله نه ده د ټولو هلمندیانو فیصله ده هلمندیان د قانون حاکمیت غواړي هلمندیان نه غواړي شپې څوک چاپه کړي غواړي د حق و حقوق افرادي او دا بې له اصلاحاتونه نه کېږي نو ځکه چې تاسې اصلاحاتونه هرکلی کوئ ماشومنه در سره دا ده چې اصلاحات به ګړندی سي او په اصلاحاتو باندې به درېږو شاته به نه ځو او ټولو ځوانانو نه له دې نه چې هم اصلاحات غواړئ او هم د نسلو همغږي غواړئ د زړه له کومې در سره مننه دوم پیام د هلمند د ولسواکۍ تعقیب
هلمند په انتخاباتو کې ونډه واخیسته، میرمن مشران سپینګیري علمای کرام دول راغلل، اما دلته شکایت موجود ده. زه د مستقل کمیسیون باندې ناره کوم چې د هلمند د انتخاباتو د ریاست څېړنه وکړي چې ولې سایټونه په وخت خلاص نسو، ولې مواد په وخت ونه رسېدل. او شی چې هلمندیان په دې برخه کې تشویش لري دا ده چې هغه خلک چې په شفافه توګه کامیاب سوي دي، خدای ناکده څوک ناکامه نه کړي، که څوک یې ناکامه کړي هغوی به ناکامېږي. ولسواکي دې ته وایي چې ولس دې رایې ورکړي، رایه دې په شفافه توګه وشمېرل سي، مداخله زموږ د منلو وړ نه ده. ما یوه ذره مداخله نه ده کړې، ځکه زه اعتبار لرم چې ولس درېږي، او تاسو منځ کې باید خپله رایم تصمیم ونیسي. نو د ولسواکۍ پیغام زه غواړم له هلمند نه ټولو ته ورسوم او ووایم چې شفاف انتخابات د ټولو په ګټه ده او تر آخره پورې په نتیجې کې رسیږي. او په عین حال کې د ولسمشري په انتخاباتو کې دا اشتباهات د تکرار وړ نه دي، د منلو وړ نه دي. له دې نه به درسونه اخیستل کېږي چې ټول هلمند ولس وځي او په ازاده رایه ورکړي او په وخت رایه ورکړي. دریم پیام مې د ښې حکومتداري ده. لکه چې تاسو ویلې جناب عطاالله خان ښې یو ژور تحلیل مې نن واورې چې مننه کوو. یو له مشرانو نه جګ سو، ویلې د هلمند ستونزې په 4 نورو قلوردوګانو باندې نه حل کېږي. د هلمند بنیادي ستونزې په بشري قوې باندې، په پوهې باندې، په اقتصاد باندې او له ټول نه ډېرتر په ښه حکومتداري حل کېږي. جنرال صاحب خدایداد خان تشریف لري، ټول دا اوضاع یې څېړنې ده. 2 ورځې بعد یا 3 ورځې بعد به انشاءالله تعالی خپل گزارش ما ته راکړي چې هغه نیمګړتیاوې چې موجود دي هغه باندې به کار وکړو. او زما ژمنه دا ده چې ښه حکومتداري باندې په اساسي توګه درېږو او هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوو چې خراب حکومتداري واخلي او حکومت اختطاف کړي. حکومت نور د اختطاف نه ده، نه ولس د اختطاف ده، نه د حکومت د اختطاف ده. څلورم پیغام د هلمند د ستر ولس کار ده. د هلمند ولس له بیکارۍ نه په 2 پسو ده او دا ټول محترم وزیر صاحبانو ته یو پیغام ده. وقتی چې وزیر صاحبان په دې نه بریالی کېږي چې خپله انکشافي بودیجه ولګوي، راسئ د هلمند ولس ته ځواب ورکوي. وزیر صاحبان دا څنګه دي چې تیارې پیسې موجود دي او ادارو کې دا توان نشته. 80% انکشافي بودیجه د هلمندیانو د قبول وړ نه ده چې مصرف شي. دوی نه یوازې 100% یې غواړي، دوی وایي چې تاسې 150 ته ډېره کړئ. نو ټول وزیر صاحبان، ټول مرکزی ادارې په کابل کې باید پوه سي چې وقتی چې دوی مصرف نسی کولی هلته ولس وږی ګرځي، تږی ګرځي، بې له مکتبه ګرځي، بې له څادره ګرځي. نو که شمله د دې ستر ولس ساتئ، کار پسې به په اساسي توګه ګرځو او موږ به په لویو او وړو پروژو باندې به سم زور واچو چې هلمند ولس د کار څښتن شي او دا ټول افغانستان غواړي. او په دې برخه کې بیا هم د میرمنو ونډه مه هېروئ. د هلمند میرمنې کار غواړي، معقول کار غواړي، دوی صدقه نه غواړي او زه دوی باندې ویاړ کوم. ما ته یې ویلې د بست فابریکه چالانه که چې کونډې په کار راسي، ما ته یې ونه ویلې چې دوی ته صدقه ورکړه. او دا ضروره ده چې موږ او تاسې ټول لاس ورکړو چې ټول هلمندیان انشاءالله تعالی په کار راسي. 5م پیام د هلمندیانو سوله ده. مدینه لور مې تر مظلومیار صاحب
ټول ولس له موږ نه سوله غواړي او د سولې شرایط برابر سوي انشاءالله تعالی بین المللي شرایط برابر سوي اسلامي شرایط برابر سوي دي منطقوي شرایط په ډېر حد برابر سوي او مشاور صاحب د امنیت ملي ډاکټر صاحب محب نه او بیگ صاحب نه او قطالي صاحب نه زه مننه کوم چې په دې برخه کې درې واړه مصروف دي د سولې دپاره که ما سر قربان سي ما سر د سولې جار سي لیوال صاحب امرخیل صاحب دا ټول په دې اخته دي او حماسې یې لیکلي دي او هره ورځ په دې پسې ګرځي ضرور دا ده چې موږ پوه سو چې سوله باید تلپاتې موږ دا رقم سوله نه غواړو چې خدای ناکده د جنگ بل فصل شروع سي دلته دقت پکار ده او زه غواړم ټول ولس ته خاصا هلمند ته چې له ټولو نه ډېر قربانۍ یې ورکړي دي دا ووایم چې سوله په تدبیر کېږي سوله په دقت کېږي او سوله نیمه شپه کې نه کېږي موږ د یو ولس په حیث په سولې باندې اجماع لرو اما قیمت د سوله او طریقه د سوله باید مخکې لاړ سو یو شی ضرور ده که بیا لکه اوربند غوندې شرایط پیدا سول زه حاضر یم چې هر خطر قبول کم او سولې دپاره ګام کېږم تاسې له خپل ولسمشر نه د ګیدړ زړه نه غواړئ که ګیدړ وای باید افغانستان ولسمشري مې نه منله د زمري زړه رانه غواړئ د زمري زړه په عقل سره استعمالوو او هغه وینه چې موږ د څو زرو کالو موږ په جسمو کې ده دا د قهرمانانو وینه ده دا وینه هدر کېږي انشاءالله هلمندي کوچنی به دا حوادث د تیرو کالو نه ګوري سولې باندې پیامم واضح ده او حتمي ده او زه یې په سر سترګو منم ځکه د خدای جل شانه فرمان ده چې صلح خیر او صلح خیر په عربي کې دا معنا نه لري چې ښه ده واجب ده ضرور ده فرض ده او دې پسې باندې ګرځو په آخر کې بیا هم مننه کوم او ژمنه مې تکراروم ژمنه مې دا ده چې هلمند مې په زړه کې لوی ځای لري هلمند مې په مغزو کې ښه ونډه لري د هلمند هره ستونزه زه خپله ستونزه کوم د هلمند په هر غم کې شریک یم نن د غم دپاره درغلی یم اما د هلمند شادي ته ګورم د هلمند خوشحالي ته ګورم د هلمند اوسایي ته ګورم او هر څه چې ضرور وي او د امکاناتو په چوکاټ کې انشاءالله تعالی به دا کوو ځکه تاسې غوښتنې ډېرې وي او معقولې وي پلونه هم دي سړکونه هم دي نور شیان دي دا مې هېر کړي نه دي دا به ټول په یو جدول کې واچول سي ځکه زه نه غواړم چې تشې وعدې وکړم وعدې دا دي چې پل څو تمامېږي سړک څو تمامېږي کومې بودیجې نه یې راوړو اما ژمنه مې درته دا ده چې ځینې کارونه به زر وسي ځینې به راتلونکي کال بودیجې کې اما انشاءالله تعالی ټولې غوښتنې به په تدریج اما په اساسي توګه عملي سي تل دې وي افغانستان یشسن افغانستان زنده باد افغانستان ژوندی دې وي هلمند و هلمندیان